ته وایي که امام صاحب کم منځونه چې تیز دي یعنې قرائت پکې تیز ویلی شي د هغې په ځای باندې امام صاحب په قلاره باندې قرائت وکړي د مونځو سره کیږي که نه سجده سهوه به کوي سجده سهوه ده په ده باندې خو یو شرط ولې دی هغه شرط دا دی فرض که یو مونځ هغه پټ مونځ دی او امام صاحب په تیزه وي یا تیز مونځ دی امام صاحب په قلاره وي نو که ده چېرته درې واړه آیتونه یا یو غټ آیت کوم چې د مانځه دپاره ضروري دی هغې په پټه الټه ویلي مطلب دا دی تیز ویل پکارو د درې آیتونه یا یو غټ آیت په قلاره وي یا په قلاره ویل پکارو د تیز وي نو بیا په ده باندې سجده سهوه راځي ښه دی به سجده سهوه کوي ځکه چې کوم قرات هغه په جهر ویل پکار دي نو هغه په جهر ویل واجب دي او کوم چې په قلاره نو هغه په قلاره ویل واجب دي په قلاره مانځه کې او واجب چې پاتې شي بیا څه کېږي سجده سهوه راځي ښه علیمه نوم دل څنګه دی او دې څه معنی ده علیمه علم نه ده که نه پوهې ته وایي پوهې ته یو پوهې زنانه چې هغې ته علیمه وایي نوم دل ټیک دی بلکل څوک دا وایي چې یاره دا علیم خو د الله جل شانه نوم دی همیشه پوهه نه دې صرف هغه په لفظ کې یو بل سره یو شانتي دي په لفظ کې چې کوم د دې مطلب او معنی دی په هغې کې یو شانتي نه دي ښه صحیح ده بیت المقدس دا چا قبله ده او د دې بنیاد چا ږدلی دی بیت المقدس د دې بنیاد حضرت یعقوب علیه السلام ږدلی تعمیر بیا وروسته حضرت سلیمان او حضرت داود علیهم السلام کړی بنیاد چا ږدلی حضرت یعقوب علیه السلام کم چې د بني اسرائیل رأس بني اسرائیل والد بني اسرائیل یعقوب علیه السلام د هغه نوم څه اسرائیلو د یهودیان عیسایان چې دي که نه د دې چې کوم ابتدا د کوم ځای نه شوې وه چې دی بیا په دوه کې تقسیم شو عیسایان یو طرف ته یهودیان بل طرف ته دې چې کوم بنیاد و هغه د حضرت یعقوب علیه السلام نه شروع شو یعقوب علیه السلام چې کله د خپل پلار سره او د حضرت اسحاق علیه السلام سره او د هغې ځای نه هغه هجرت کو د خپلو ماماګانو کره د یعقوب علیه السلام مشر ورور عیسو نو هغه مړ کوي نه پرېښودو څه مسله راغلې وه مخکې م تفصیل تاسو ته ما کړی بیا به درته چېرته ووایم یعقوب علیه السلام د هغې ځای نه مور ورته ته هجرت وکړه نو ستا چې کوم ماما دی هلته لاړ شه نو هلته تلو هغه کنعان ته کنعان د یو علاقې نوم دی هغه ځای ته تلو نو په لاره باندې یو ځای نو حضرت یعقوب علیه السلام ته هلته ډېر برکات محسوس شو نو هغې ځای کې ځان ته یو رنګینه ګټه کېښوده چې دلته به زه د الله جل شانو کور جوړوم او دغه بنیادو د بیت المقدس دویم دا د چا قبله ده قبله خو د بني اسرائیلو ده قبله د بني اسرائیلو ده د هغې نه پس د ځینو خلکو قبله تېره شوې د ځینو خلکو قبله نه ده تېره شوې زمونږ په دین اسلام کې زمونږ څو ورځو کې دا قبله وه بیا دا منسوخ شوه فولي وجهک شطر المسجد الحرام بیت الله شریف بیا زمونږ هغه قبله وګرځېده خو البته د هغې نه پس هم دا د یهودیانو عیسایانو د هغې قبله ده خو صرف لږ فرق دی د هغې په قبله کې امام زمخشري رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ذکر کړي علامه ابن کثیر دمشقي رحمت الله علیه هم ذکر کړي ډېرو علما کرامو په دې باندې بحث کړی دی هغه دا چې یو مشرقي طرف ته د بیت المقدس یو مغربي طرف ته نو عیسایانو او د یهودیانو چې خپل منځ کې اختلافات راله نو هغې یهودیانو هغې په هغې خپله قبله باندې پاتې شو چې کوم مغربي طرف په هغې قبله پاتې شو او کوم چې عیسایانو نو په مشرق طرف ته چونکې د حضرت مریم علیه السلام هغه محراب و چې د هغې پرورش پکې شو نو عیسایانو هغې طرف ته مخ کو یو جومات دی خو یو طرف ته مخ کړی بلې بل طرف ته مخ کړی صحیح بس دغه مختصر شانتې خبره مې ته ذکر کړه څو ورځې مخکې توهین رسالت په سلسله کې د یونیورسټۍ یو نوجوان چا شهید کړی آیا دا ظلم نه دی او دا اختیار خو صرف د قانون سره دی بیا ولې زموږ خلک راپاسي او اختیارات په خپل لاس کې لي آیا دا غلطه نه ده هغه جدا خبره چې دا غلط دی او که ټیک دی اختیارات بالکل د قانون سره وي خو کله چې قانون او عدالت هغه توهین رسالتو کې د هغې باره کې د څه خیال دی د دغې جواب رالله که کله چې عدالت او قانون په خپله توهین رسالتو کې بیا به د هغې سره څه کې ویې نه کړه د فیصل غازی چې کوم کیس راغی څه چل شو عدالت توهین نه وکړی ته په توهین عدالت باندې خفه کېږي موږ په توهین رسالت باندې نه خفه کېږو
ته ماله جواب راکړه زه بیا جواب درکړم. تا ته خپل قانون ګران دی، موږ ته خپل قانون ګران دی. موږ ته هغه قانون ګران دی کوم چې د الله جل شانو قانون دی، کوم چې جناب محمد رسول الله صلوات الله وسلامه علیه دا هغه قانون دی، موږ ته هغه ګران دی. ښه ایاک نعبد و ایاک نستعین په ځای باندې که څوک په مانځه کې و ایاک نعبد و ایاک نستعین ووایي نو آیا د لحن جلی د وجې نه مونځ نه فاسدېږي؟ نه فاسدېږي دې سره. ښه لحن جلی هغه ته لحن جلی وایي کله چې د هغې د وجې نه معنا هغه بدلی شي. که معنا نه بدلېږي بیا مونځ کېږي. مناهل نوم دل څنګه دی او دې څه معنا ده؟ مناهل د منهل جمع ده، چشمې ته وایي. چشمې چینه د عربی ټکی دی، چینه نه چینه. صحیح ده، ټیک دی بالکل. که په شب قدر کې اورېدلي دي چې په شب قدر کې نوي عمرونه لیکلی کېږي، نو بیا د تقدیر کې چې کوم عمر لیکلی شوی د هغې څه مطلب دی؟ آیا دا عمر په شب قدر کې اپډیټ کېږي؟ شب قدر کې عمر نه لیکلی کېږي. شب قدر کې صرف الله جل شانه چې کم پر روان کال کې بس کېږي نه هغه خپلو فرشتو ته حواله کړي. دا خبره چې تا کومه اورېدلې چې په شب قدر کې عمرونه لیکلی کېږي دا بالکل 100% غلطه ده. ښه صرف هغه د روان کال چې کم هغه ترتیب دی هغه الله جل شانو فرشتو ته حواله کړي، نور عمر نه لیکلی کېږي په دې کې. ښه دا وایي زما یو ترور وصیت کړی چې ما به پلانکې قبرستان کې دفن کې او موږ په بل قبرستان کې دفن کړه. هغه یو پیره موږ له خوب کې راغله چې ما د دې ځای نه وباسې، زه خفه یم او خپل قبرستان ته مې ویسې. نو موږ قبر اوس د هغې دپاره کنستی شو که نه ته څه پیغمبر یې چې ستا خوب به موږ دلیل او حجت وګرځو. قبر کنستل بالکل ناروا او حرام دي چې کوم ځای کې یو پیره د هغې دفن شو بس هغه کافي ده. ښه چې ډېر زیات ضرورت نه اجازت نشته په دین اسلام کې چې ته قبر وکنې. او دا هسې وهم دی چې هغه ما ته په خوب کې راغلی وه او ما ته ویلي چې ما د دې ځای نه وباسه. په کار ده چې د هغې په وصیت باندې عمل کړی شوی وی، خو چې عمل پې ونه شو نو اوس ته قبر مه راکنه، دا بالکل ناروا دي. ښه ما د حرام لفظ استعمال کو، حرام نه دي، ناروا دي، ناجایز دي. حرام او ناجایز کې لږ فرق. قرآن مجید کې آیت مبارکه ده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء الی آخر الآیه. الله جل شانو فرمای چې که ستاسو اختلاف راشي بیا قرآن او حدیث فالو کوئ. اوس که مونږ امامان پرېږدو د دې آیت مبارکه په رڼا کې او ډایرکټ قرآن او حدیث هغه والو نو داسې کولی شو که نه؟ ته نشي کولی. کم خلک چې دې اهل دي هغه کولی شي، هر څوک داسې نشي کولی. ښه هر څوک براه راست قرآن او حدیث نشي اغوستی، د هغې دپاره خلک یې هغه داسې کوي. کم خلک چې پوهېږي نو هغه داسې کولی شي، هر څوک ډایرکټ قرآن او حدیث که علي. نو قرآن مجید کې دی الله جل شانو فرمایي چې دا زنانه په تاسو باندې ما حرامې کړي دي، د نیا تذکره پکې نه ده کړې. او الله جل شانو فرمایي واحل لکم ما وراء ذلکم، د دې نه علاوه ټولې زنانه ستاسو دپاره حلال دي. او قرآن مجید کې د نیا تذکره نشته چې هغه هم حرامه ده په تاسو باندې. نو دې مطلب خدا شو نیا سره نکاح کول جایز دي. بیا به دا څنګه معلومې؟ صحیح ده. دې دپاره خلک یې ښه کم سړي باندې چې روژې اوړېدلي او هغه وفات شوي او بیا د هغې فدیه ورکوي نو هغه خپلې خور چې هغه غریب یې هغې له ورکولی شي که نه؟ بالکل ورکولی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمائے لا يؤاخذكم الله الله تاسو ننیسی لا يؤاخذكم الله تاسو ننیسی الله الله باللغو في أيمانكم باللغو أغلغوا في أيمانكم استاسو په قسمونو کې باللغو هغه بېځایه قسمونه فی ایمانکم استاسو په قسمونو کې لیکن یؤاخذکم الله تاسو نیسي بما پای قسمونو عقدتم چې استاسو زړه قصد کړی الایمان د قسمونو فکفارته نو بیا د هغې کفاره اطعام خورول دي 10 مساکین 10 مسکینانو باندې
من اوسط ما هغه درمیانه خوراک تطعمون چې تاسو کوي اهلیکم په خپل کور والا باندې او کسوتهم یا د هغې جامې دي او تحریر رقبة یا ازادول د مرئی دي ازادول د غلام دي فمن لم یجد چا چې اونمونتا فصیام 3 ایام فصیام بیا روجینی ولی 3 ایام درې ورځې ذلک دغه کفارة کفاره د ایمانکم ستاسو د قسمونو اذا په هغه وخت کې حلفتم چې تاسو یې اخرئ واحفظوا او حفاظت کوئ ایمانکم د خپلو قسمونو کذلک هم دغه رنګ یبین الله الله بیانوي لکم تاسو ته آیاته خپل آیتونه لعلکم د دې دپاره تشکرون چې تاسو د الله شکریا ادا کوئ آیت مبارکه کې دی آیت مبارکه کې الله جل شانو تذکره د قسم کوي د څه د قسم چې کم قسم دی چې انسان پاغي ګناهګاریږي کم قسم دی چې انسان پاغي نه ګناهګاریږي او کم قسم داسې دی چې هغه انسان اخري نو ماتې کړي نو بیا پای کې کفاره ورکوي دلته دوه قسمه قسمونو تذکره الله جل شانو کړي اسو دوه قسمونه په درې قسمه دي اسو په درې مخکې مې هم درته ویلو یو ته لغو قسم وایي څه لغوه یو ته هغه قسم وایي چې هغه منعقدی یو یمین یو قسم هغه قسم غموسی یو سړی دی د هغه هسې په خوله راوړېدلي چې والله قسم دی او قسم دی هر ځای کې وایي که نه قسم دی قسم دی قرانګو قسم دی پښتانه داسې وایي قسم دی او قرانګو نه یو سړی دی هسې عادت شوی دی او هر وخت قسمونه خوري الله جل شانو فرمایي دا ستاسو زړه چې اراده نه کړي ستاسو د خولې نه قسم وځي الله جل شانو د آخرت سزا په دې باندې تاسو له نه درکوي ځکه عادت دی بس د خولې نه وځي قسم دغه هغه قسم دی چې هغې ته لغوه وایي یو بل قسم دی هغې ته یمین غموس وایي څه یمین غموس یو کار مخکې شوی دی او ته اوس قسم خوري چې دا کار نه دی شوی یا یو کار نه دی شوی او ته قسم خوري چې دا کار شوی مونږ چې څه ته وایو په دروغه قسم خوړل یو کار مخکې شوی یا نه دی شوی ته د هغې خلاف قسم وخوري دې ته یمین غموس وایي دا په غټو ګناهونو کې یو ګناه ده په دروغه قسم خوړل چې یو کار مخکې شوی دی په دروغه قسم خوړل دا په لویو ګناهونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل الکبائر الاشراک بالله کبیره ګناهونه چې دي غټ غټ ګناهونه چې دي هغې کې یو شرک دی وحقوق الوالدین او د والدینو نافرمانی ده وقتل النفس یو انسان قتل کول دي او اخري والیمین الغموس هغه قسم دی چې په دروغ انسان وخوري نو په دغه کې د آخرت سزا د صرف د دنیا سزا پکې نشته ځکه دا لویه ګناه ده او لویه سزا هغه د آخرت سزا ده دا لویه ګناه والا الله جل شانو آخرت ته پرېښي په دنیا کې ولا سزا الله جل شانو نه مقرر یاد ساتئ ګورئ ځان سره یو خبره الله جل شانو چې د څه دپاره یا نبي علیه السلام د یو څیز دپاره سزا نه مقرر کړي دې مطلب دا دی چې د دې سزا هغه انتهایی لویه وه ځکه الله جل شانو ذکر نه کړه یا په آخرت کې ډېره لویه سزا ده یا په دنیا کې لویه سزا ده لکه داسې تاسو له مثال درکم کم سړی چې لواطت کوي لواطت د هلکانو سره غلط کارونه کوي د دې دپاره قرآن او حدیث سزا نه ده مقرر کړې ولې نه ده مقرر کړې ځکه دا کار دونه خطرناک کار دی د فطرت خلاف دی د انساني فطرت خلاف الله د شهوت ته سر کولو دپاره زنانه پیدا کړي او دا هم جنس پرستی کوي نو دا ګناه ډېره لویه وه الله وله سزا مقرر نه کړه نو بیا پکې د علما کرامو تفصیل دی هغه تفصیل دا چې د ټول نه لویه سزا په معاشره کې کمه مشهوري هغه سزا دی وله ورکړي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمیل چې داسې کار به ورسره کوو چا چې دا چلو کو د هغې سزا دا ده چې یو غټه قلعی د هغې دیوال ته به ودرو هغه به پرې وغورځو او چوري چوري به یې کړو دی وله سزا مقرر کړی د دې سړي او چا لکه امام شافعي رحمت الله علیه هغه وایي چې کومه د زنا سزا ده هغه به وله ورکړو
یا کوړې سل کوړې او یا د هغې سره په کاڼو باندې ایشتل او ساتي ایستل سنګسارول رجم. نو دا مختلفې سزاګانې بیا وروستني علما کرامو مقرر کړي دي او شریعت چې دا نه دی مقرر کړی، قرآن او حدیث دغه سزا نه ده مقرر کړی. دې دپاره چې دا کار دومره خطرناک دی چې الله جل شانو د دې سزا نه ده ذکر کړې، بلکې کومه زمانه کې چې کومه سزا سختترینه سزا یې هغه به وله ورکړي. نو دویم قسم د قسم هغه دی چې الله جل شانو په دنیا کې دې سزا نه ده ذکر کړې، د دې دپاره چې دا کار دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، نو الله جل شانو آخرت ته دې سزا پرېښه. په دروغه قسم خوړل دا کار شوی که نه؟ کار شوی او تا وی نه دی شوی قسم دې په او کار نه و شوی او تا وی دا کار شوی قسم دې په وخوړ، دې ته یمین غموس وی. د دې په دنیا کې څه کفاره وغیره نشته او په آخرت کې بیا غوپې دي، آخرت کې خطرناکه سزا ده دې. غمس اصل کې وایي که نه یو څیز ورمنډل او ډوبول، غمس وایي په عربی کې یو څیز ورمنډل په اوبو کې یا په هر یو څیز کې. نو دا کم انسان دی چې دا قسم قسم خوري، دا غموس قسم په دروغ قسم، گویا چې دې ځان دې ته جوړی چې الله جل شانو بیا غوپې راکړي په جهنم کې، دې ته ځان جوړی برابر. دا څه بعضې علما کرام دي یا وجه تسمیه ذکر کړې ده. یو بل قسم دی هغه دریم قسم د قسم دی، هغې ته منعقده قسم وایي. څه منعقده؟ هغه دی چې سزا یې الله جل شانو په دنیا کې ذکر کړي، هغه په مستقبل باندې قسم دی. را روانه زمانه کې، را روانه زمانه یو سړي وي چې زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړو، یا وي دا کار به کوم او بیا هغه کار ونه کړو. زمونږ کې چې کم دغه دی که نه رواج دی، زما دې قسم ووایي چې دا پلانکي کره به زه نه ځم، بیا قسم یې مات کړو د هغې کره لاړو. قسم وخوړو چې زه به پلانکی څیز نه خورم بیا هغه څیز وخوړو. داسې کېږي که نه، یو څیز په را روانه زمانه کې او د هغې دپاره قسم خوړه چې دا کار به زه کوم یا به نه کوم، او بیا د هغې خلاف کار یو دې ته یمین منعقده وایي. نه که چېرته د خپل قسم خلاف کار یې وکړو نو بیا به په ده باندې کفاره یي. څه به یي؟ کفاره. کفاره څه ده؟ درې آپشن دي پکې. څو؟ درې آپشن، خو هغه بالترتیب دي. دا به کوي اول، که د دې وسې نه کېدو بیا دا، که د دې وسې نه کېدو بیا دا. آخري چایس پکې دا دی. نو کفاره څه شی دی؟ چا قسم وخوړو چې را روانه زمانه کې به زه دا کار نه کوم، ویې کو، یا یې وی چې کوم به وی نه کو. د لومبۍ به لسو مسکینانو ته خوراک ورکړي، من اوسط ما تطعمون اهلیکم. هغه درمیانه خوراک چې تی په خپل کور واله باندې کې، زمونږ چې کوم عام خوراک دی په کورونو کې هغه غوښه ده، غټه غوښه پخېږي او الوګان پخېږي. نو لسو مسکینانو ته به 2 ټایمه خوراک ورکړي. دا به موله ورکړي یو پلیټ ترکاري یو مسکین له، او د هغې سره به وله روټۍ هم ورکړي. هغه ته به داسې نه وایي چې ځان له ورسره روټۍ راواله، داسې به نه کې. دا به طریقه وي. نو لسو مسکینانو ته خوراک او څو ټایمه؟ 2 ټایمه. یا 20 مسکینانو ته یو ټایم، خپل حساب وله برابروه. یا یو مسکین ته څو ورځې به شي؟ 20 ورځې به شي. جی نه 2 ټایمه، ټایمونه 2 دي. د روټۍ چې کم ټایم دی 10 ورځې شوي، 10 ورځې شوي نو 20 ټایمه شو، نو دا به یو مسکین ته ورکړو. دا یو طریقه ده چې لومبۍ انسان خپل قسم مات کړي نو بیا به دا کفاره ورکوي. 10 مسکینانو ته 2 ټایمه یا 20 مسکینانو ته یو ټایم، کم چې عام نارمل خوراک یې هغه به ورته ورکوي. اوس یو بله خبره ده پکې، دا یاد ساتئ چې کفاره به هله ورکوي چې کله قسم مات کړي. چې قسم دې مات کړی نه کفارې نه کېږي. لکه تا وایي زه به پلانکي کره نه ځم او نن دې اراده وکړه چې یاره نه یې خوراله افطار پارټي کړې ده، نن خو به تله غواړي، دا څه په مصیبت وړیو. ته وایې چې ورکې د مازدیګري کې به کفارې ورکړو، ځان به دې خلاص کړو. نه په دې نه کېږي. مخکې نه، اول به قسم مات کړي، د هغې نه پس به کفاره ورکړي. که چېرته داسې دې وکړو نو کفاره به بیا دوباره ورکړي. قسم نه اسانه شوه مسله، اسانې مسلې دي، ګران پکې څه نشته. دویم، که چېرته دا وسې نه کېدو 10 مسکینانو ته روټۍ نه شوه ورکولی،
نو بیا به لسو مسکینانو ته کپړې ورکړي چې کوم نارمل کپړې دي زموږ نارمل کپړې زموږ په معاشره کې یو کمیس یو پرتوګي چې دونه کپړه ولا ورکړي بس دا کافي ده 4.5 میټره کپړه ولا ورکړي بس دا کافي ده ښه صحیح ده او یا اوه ګزه سوټ کېږي که نه د اوه ګزه نه که نه 9 ګزه نه ستو نه کېږي هغې د سور خبره ده نو هغه یو طالب ته چا وویل لکه په دې تالاب کې څونه اوبه راځي څو بوکې اوبه پکې راځي هغه ورته د بوکې خبره ده نو که بوکه د دې عمره دي یوه پکې راځي او که دې په نیمه دوه پکې راځي او که دې په څلورمه 4 پکې راځي نه بیا به لسو مسکینانو ته کپړې ورکړي کوم چې نارمل کپړې نه ډېرې ګرانې او نه ډېرې ارزانې آخري آپشن هغه دا دی چې دی موس نه کېږي بیا الله جل شانو فرمای فصيام 3 ایام بیا به 3 روزې ونیسي او مسلسل به یې نیسي که د منځ کې ترتیب ګډ وډ کو بیا د سره اوس جومات ته یو لطیفه را یاده شو چېرته بار بې راته وکړم هلته مناسبه نه ده نه الله جل شانو دغه تذکره فرمایي په دې ایتونو مبارکه کې بیا الله جل شانو آخر کې فرمایي کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون دا داسې ترتیب چې مې درله مقرر کړو زه درته د خپل احکامات بیانوم دې باندې تاسو له شکریا ادا کول پکار دي که چېرته صرف درته دا وي چې قسم دې د خولې نه ووتو که نه په آخرت کې به ګورو بیا به دې څه کولې خدای الله جل شانو رحم وکړي ځینو څیزونو دپاره الله جل شانو دلته جرمانه مقرر کړه الله جل شانو فرمایي زما د احکامات چې ما نازل کړي دي دا ستاسو د اسانۍ دپاره نو تاسو اوس په دغې اسانۍ باندې چې الله جل شانو د الله جل شانو شکریا پې ادا کړي الله جل شانو فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم هغه قسمونه ستاسو په قسمونو کې کوم چې لغو قسمونه بې ځایه قسمونه الله په هغې باندې تاسو نه نیسي ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان هغه قسم باندې الله تاسو نیسي چې ستاسو په اراده او په قصد سره وشي نه که داسې یو قسم او ستا په قصد سره وشو نو بیا فکفارته د هغې کفاره څه ده اطعام 10 مساکین اطعام خورول دي 10 مساکین په 10 مسکینانو باندې من اوسط ما تطعمون درمیانه هغه خوراک چې تاسو یې خوروئ اهلیکم په خپل کور واله باندې او کسوتهم یا د هغې کپړې دي او تحریر رقبة یا زادول د مرۍ دي دا رانه هېر شوي خو دا چونکې شته نه غلامان د هغې د وجې منځ کې داسې رانه ګډوډ شو او تحریر رقبة یا غلام ازادول دي که غلام مسلمان او که غلام غیر مسلم هیڅ نقصان پکې نشته فمن لم یجد فصیام 3 ایام فمن لم یجد که دا چا نه مونته چرته او غریبونه فصیام 3 ایام بیا 3 ورځې مسلسل روجي دي ذلک کفارة ایمانکم دا کفاره د ستاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو د هغې اراده او قصد وکئ واحفظوا ایمانکم او د خپلو قسمونو خیال ساتئ ښه مطلب بې ځایه مه خورئ هر ځای کې قسمونه مه خوره سړي ته چا ویل که خبر شوی یم چې ته قسمونه ډېر خورې وایي قسم په خدای چې دا کار مې پرېښی دی قسم دی چې دا کار مې پرېښی الله دې واحفظوا ایمانکم دا خو ستا د قسم یو حیثیت دی الله چې دا جرمانه دی یو څیز مقرروي که نه دا یو حیثیت خیال مو دی خبره دا ولې وایي چې 3 طلاقه خپلې ښځې له خدای مګه ته ورکړې نو بیا چې بل په نکاح نه یې اغوستي او هغه جوټه کړې نه او واپس طلاقه کړې نه نو بیا یې اغوستی شي نه شي اغوستی دا ولې دا د ښځې هغه حیثیت او د هغې عزت طرف ته الله اشاره کوي چې دا داسې د لوبه ګوډاګۍ نه دی چې ته ورسره څه کوې بس کوه نو سزا یې دونه سخته مقرر کړه چې هغه د انسان د برداشت نه بار ده دا د ښځې عزت طرف ته اشاره ده چې ښځه ډېر معزز څیز دی ګورئ طلاق سره به ټوکې نه کړي الله جل شانو چې دا سزاګانې مقررې دا دې دپاره چې ته به احتیاط کړې نو واحفظو ایمانکم د خپلو قسمونو خپلې ژبې له خیال ساتئ الله جل شانو فرمایي کذلکه یو خبر دی که ځان سره یاد ساتئ سړي هسې زړه کې بار بار قسم راځي زړه کې طلاق راځي روزانه خلک دا تپوسونه کوي زما زړه کې طلاق راځي 3 طلاق راځي 10 طلاق راځي زه څه وکړم یا زما زړه کې بار بار قسم راځي په یو خبره باندې زه څه وکړم نو په دې باندې الله څوک نه نیسي ښه دا زړه د انسان په اختیار کې نه دی تاسو ته ما ویلي کوم څیز چې د انسان د اختیار نه بار هغې ته ګناه نه وي ښه په هغې باندې الله جل شانو دی نه نیسي نو زړه کې چې کومې خبرې راځي طلاقونه وغیره په دې سم نه کېږي ښه الله جل شانو فرمایي واحفظوا ایمانکم د خپلو قسمونو خیال ساتئ کذلک یبین الله لکم آیاته دغه شان الله جل شانو تاسو ته وضاحت کوي د خپلو احکاماتو لعلکم د دې دپاره چې تاسو تشکرون د الله جل شانو شکریه ادا کوي